څوک دې وفات شوي؟ مور به ورغو دوی به خویندې مې یوړل. مور پلار دوه خویندې؟ 3 خویندې یوړل. دغه 1 لک افغانۍ دي. یو میاشت کې دې ته یو کوټه جوړه کړه. میاشت وروسته به انشاءالله موږ راځو بیا داسې نه درېږو. موږ کوټه کې به سره یتیمان سره کښېنو. یو ځل بیا هم سلامونه. ګیان ولسوالۍ پکتیکا ولایت. دغه کور خو به تاسو لیدلی وي. دروازه مې ټک کړې وه. نقیب الله کریم الله په نامه هغه یتیم ماشوم چې ورځو د ده کوټه ګورو چې دته کوټه جوړه کړې وه که نه. حاجي صاحب سړی مې جوړ په خیر صحت ښه ده خیر خیرت دی. کریم نقیب چیرې دی؟ کریم خان خو پاکستان ته د درس لپاره تللی دی او نقیب الله خان انشاءالله کدی شي آماده شي زه به ټلیفون ورته وکړم که راغی. مونږ خو پېژنې؟ او بالکل کوټې دې پیدا شي. کوټې بالکل هغه به ګورو څنګه جوړه کړې ده که نه. انشاءالله ښه دا یې تره دی تره یې که نه؟ ښه زه ورځو. دغه ځای کې موږ ولاړو. ماشوم ډېر سخت ژړل. تاسو هغه ویډیو لږ وګورئ. خیر 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 بچو خیر. دا هغه د ماشوم کوټه ده. هغه د پلار د کټ اثرات خو اوس هم پراته دي. ښه کوم یاد دی کریم الله؟ ښه دا دی که نه؟ سړی مه شي ځوانه خیر دی. کریم الله دې څه که؟ نشته نه ولې چېرته لاړه؟ باندې تللی. ښه بل ځای تللی. هغه یې سبق ته لېږلی دی. راځه کوټه دې جوړه کړې؟ ښه دوستانو موږ سره مخکې هغه ویډیو کې کریم الله و که نه. دا کوټه ده خو دا دروازه یې څنګه بنده ده؟ دروازه مې دغه نه بند کړې ده چې فعلا میږي چې حیوانات څخه چې ورنه ښه دغه نه بند ښه دی. څومره اندازه کې موږ پیسې ورکړې فکر کوم هغه یوازې پټه شوې ده او پلسترو دا شیانې پاتې دي. ښه خیر دې اوسي الله دې آباد لري. دا دی ماشاءالله کوټې ښه داسې اساسي رغولې ده. دې خوا راشه دې خوا راشه کمرمین صاحب چت یې وینې تاسو ماشاءالله ډېر دې پورته کړې نه ده؟ پورته مې دغه نه کړه محترمه ده. دې سره ړنګ شي اوبه ورننوځي دې تکلیف نه شي. ښه ماشاءالله. ماشاءالله ښه برابره کوټه ده. ښه ښایسته کوټه ده. بیرغ هم لګولی دی. موږ در سره مینه شته. ښه بیرغ سره مینه شته ده. بس الله دې وطن را جوړ کړي او ماشاءالله ښه کوټه. زه خوشحاله کړم. ما په دغه هر ویډیو کې ویلي راسه کریمه نقیب الله خان راسه چون دا نسته هغه بل نقیب نسته دی کریم نشته. نو ویلې مو هر ویډیو کې چې موږ راځو بیرته به سرپناه وي کوټه به پټه وي. الحمدلله کوټه یې پټه ده. ډېر کم کار پاتې دی. بیا هم کوشش وکړو که تاسو کې څوک یاستئ غواړئ د دې ورسیو د دې دروازې د پلستر لپاره کومک کوئ موږ خدمت کې یو انشاءالله. دوباره به دې ته دغه شی امانت ورکوو که چېرته څوک یاستئ ځکه ژمی را روان دی. یو نیمه میاشت وروسته دلته واورې شروع کېږي. نو خوشحاله سومه. بیا هم مننه تره نه مننه تاسو نه مننه. الله دې په خیر او سلامتۍ سره لوی که چې تاسو خپل په واده باندې وفا راسره وکړه. الله مو خوشحاله لره. ډېره مننه دوستانو. دا بل کورو نورو کورونه هم پاتې هغه ویډیو هم در سره شریک کوم. په لوی الله مو سپارم. خدای په امان.